حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله قرباني کوله نو دا دعا به ولا هذا عني وعمن لم يزه من امتي الله دا قرباني زما د طرف نه قبول کړه خو ما خپل امت ډیر ګران دی زما د قرباني زما د امت د طرف نه قبول کړه کله وګوري چې د معراج په شپه اسمانونو ته وختل 50 منځونه ورته الله ورکړ اخر دا چې موسی علیه السلام خواته بتل او راتل په یو روایت کې راځي لس منځونه کمیدل په یو روایت کې راځي 15 منځونه کمیدل اخر دا چې 15 منځونه پاتې شو موسی علیه السلام ورته ویل لا شبه الله ته وای چې دم درنه کم کی وای بس ته مال د الله نه حیا راځي هغه نبی چې زما استاد پاره الله ته په اسمانونو کې سوال کړی دی چې الله زما امت ډیر کمزور دی زما د امت سره د نرمۍ او د عفو او د تخفیف معامله وکړه منځونه په کم هغه نبی چې د قیامت په ورځ بم زما استاد لپاره سوال کوي الله چې زما امت دې په دې کې زما په امت باندې رحم وکړه الله حساب ورسره شروع کړ نن امت د هغه نبی سره کوم معامله وکړه د هغه نبی رحم ته وګوره د هغه شفقت ته وګوره چې د محشر په میدان کې په سجده پریوزي الله ته وایي الله امتي امتي زما د امت په حال رحم وکړه هغه نبی چې په اسمانونو کې به ما او تا ته د الله لپاره سوال کو زما استاد لپاره نن امت د هغه نبی د سنت سره څه ناشنا معاملې وکړي قسم په الله داسې فوټبال به کلاړي په فوټبال باندې مونږ کې لکه څنګه چې ما او تا د محمد رسول الله د سنت سره وکړو حدیث چې راشي نو موږ د ټولو نه اول دا خبره کوو چې یاره زما قوم او قبیله به څه وایي زما دا خلک به څه وایي زمونږ رواج داسې نه دی زمونږ د کلي ماحول داسې نه دی خلک به راپورې خاندي هغه نبي چې د قیامت په ورځ په سجده به الله ته پرېوځي زما استاد لپاره هغه نبی چې په اسمانونو کې الله ته زما استاد لپاره سوال کوو د هغه د حدیثو سره ما ورته داسې لوبې وکړي د هغه د ښایسته سنتو طریقو سره موږ داسې لوبې وکړي تر دې چې نن مسلمان د هغه په سنتو شرمېږي لګیا دي ډېر خلک به ویني ورته وبه پنسي اوچتې که سنت طریقه ده صح وعید پر راغلی په احادیثو کې د الله رسول وایي دا ګیټۍ د اور نه دي کوم شی دا کوم پیزار چې د ګیټو نه کته شي دا په اور کې وي دا د تکبر علامه ده چې ورته ودی پنسي اوچتې که خاندي به در پورې هغه نبی سنتو پورې دا امت نن خاندي څوک راولګېدل د هغه نبی د سنتو سره څه ناشنا طریقه دا وکړه چې ښایسته او مبارک سنت په مخ ګیره هغه یې پرېږده دا خبرې به زما په بعضې خلکو باندې ښې نه لګېږي د ګیرو خو یا زما محترمو قسم په الله که ستاسو په دې خبرو باندې والله که ماته څوک انعام راکړي خو ستاسو سره او ستاسو په دې حال باندې زما په زړه کې یو درد دی چې د محمد رسول الله د دې امت سره د شفقت معامله وګوري او د دې امت د محمد رسول الله د سنتو سره د الله د رضا لپاره د محمد رسول الله د سنتو د وجې نن نه دا عزم وکړي چې بس کمی ګریم پرې کړي بس دا کافي الله نه پوهېدلم ما به ستا د نبي په سنتو چاړې راښکلي الله اوس راته پته ولګېدله نن نه مې دا عزم وکړه چې زه به دې ګیرې ته ګوتې نه وړم ستا د نبي د سنتو په خاطر باندې یا زما محترمو قسم په الله الله زمونږ بندګۍ ته محتاج نه دی زما او ستا بندګي به صحیح 2-3 ټونګې مونځ کوو هغه هم د اخلاص نه خالي کله کړی کله نه کړی دا زما او ستا بندګي ده والله الله زمونږ او ستاسو د جنت بوتلو ته بانې ګوري بانې ته دا عزم وکړه چې د الله دپاره به ګیره پرېږدم انشاءالله زه به د دې ګرنټي درکړم چې په دې اراده باندې به الله تا جنت ته داخل کړي تا د محمد رسول الله د سنتو دپاره شیطان سره ضد وکړو او تا د محمد رسول الله د سنتو دپاره غیرت وکړه ته خو دا غیرت وکړه نن امت د محمد رسول الله د سنتو سره دا معامله وکړه چې حدیث راشي وای ما ته زما مولوي صاحب داسې نه دي ویلي ما ته زما امام داسې نه دي ویلي یاره مونږ خو د پلانکي امام مقلدین نو هغې کې خدا نشته که نه زما محترم
الله رب العالمین چې کوم شخصیت موږ ته د اتباع په باره کې را لېږلی و موږ دومره زر هغه هېر کړه. زما دې د الله په ذات قسمي که ما او تا د دې ائمه ثلاثه ائمه اربعه څومره چې د دین امامان تېر شوي دي د دې ټولو اقوال را واخلو او په دې سینه کې ولا ځای ورکو په دې عمل شروع کړو او د محمد رسول الله اقوال پرېږدو په رب العالمین مې دې قسمي که جنت تم داخل کړي. خو که موږ دا ټول ائمه پرېږدو بالفرض والتقدیر پرېږدو نو ځکه زموږ د دین مشران دي زموږ ورسره د زړه نه مینه ده دا د دین ستنې دي دوی موږ ته دین را رسولی دی که حقه خبره فعلى الرأس والعين په سر سترګو به منم خو د دې د وجې نه چې امام صاحب ویلي دي د دې د وجې نه د دې د وجې نه چې محمد رسول الله ویلي دي که موږ دا ټول ائمه یو طرف ته کو پرېږدو او د محمد رسول الله خبرې راواخلو په هغې عمل شروع نو دا د ګارنټۍ خبره ده چې الله به موږ جنت ته بوځي.